سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند یوه بنډوال شرکت د جوړولو د تفاهم لیک د لاسلیک مراسمو کې وویل چې د یاد شرکت جوړول د افغانستان اقتصادي پراختیا، د خصوصي سکتور د پانګونې پیاوړتیا او د سترو بنسټیزو اقتصادي پروژو د تمویل لپاره یو لوی ګام دی. د راډیو عمومي ریاست د زمري 24مې او 28مې د ازادۍ ورځو په مناسبت د کابل ښار په پولار تلسیمه کې د کتابونو نندارتون او د مخکتنې مراسمو په پرانیست غونډه کې خپل چاپي اثار د وینو لار د خپلواکۍ ترانې او ویاړلې ورځ نندارې ته وړاندې کړل. په چین کې د افغانستان اسلامي امارت سفارت له لوري د زمري 24مې د فتح 5مې کالیزې د نمانځنې په ویاړ مراسمو کې د کوربه هیواد د آسیایي برخې عمومي مسؤل شینمین جوان د بېلابېلو هیوادونو ګڼ شمېر سفیرانو، ډیپلوماټانو، د پوهنتونونو استادانو، څېړونکو او یو شمېر افغان سوداګرو او محصلینو ګډون کړی دی. د میدان وردګ ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست او وردګ پوهنتون کرنې پوهنځي ترمنځ د علمي همکاریو 15 کلن هوکړلیک لاسلیک شو. د هوکړلیک له مخې به دواړه بنسټونه د علمي تجربو او معلوماتو په شریکولو، لنډمهاله روزنیزو پروګرامونو، ګډو علمي څېړنو او په کرنیزه برخه کې د شته ستونزو د علمي حل لارو په موندلو کې ګډ کار کوي. وروستی خبر دا چې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیلي رژیم د بریدونو له امله د غزې روغتونونو ته 15 شهیدان او 13 ټپیان وروړل شوي دي. یاد وزارت ویلي یو شمېر قربانیان د ودانیو تر خاورو لاندې شوي او د ملکي دفاع ډلې لا هم د یو شمېر قربانیانو د موندلو او ژغورلو توان نه لري، چې له همدې امله د لټون او ژغورنې چارې له ستونزو سره مخ شوي دي. قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې لنډو مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهیم الله افغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.